لکه د روغتیا تعداد یې وکړي چې ټول جوړې څنګه کولی شو چې سکیچ پیر کې یو سکرول ټکسټ یا سکرول لینیر جوړ کړو. نو راځو دلته لیکم سکرول، یعنې چې یو ښایسته ډیزاین راسي راغښتونکی لینیر. نو راځو دلته ریاض موږ لینیر راواخلو. کار پیالی ولی د سترګو کې نازونه د انکار پیالی دا یار په لپو کې دعاوې په سر پیالی دا یار په لپو کې دعاوې په سر پیالی ولی د سترګو کې نازونه د انکار پیالی ولی د سترګو کې نازونه د انکار پیالی دا یار په لپو کې دعاوې په سر پیالی دا یار په لپو کې دعاوې په سر پیالی ولی د سترګو کې نازونه د انکار پیالی کپل من د تیارو ستوري لکه لالې شیدې کپل من د تیارو ستوري لکه لالې شیدې خو رڼاګانې په سینه باندې سهار پیالی سهار پیالی دا یار په لپو کې دعاوې په سر پیالی دا یار په ملګرو د دغه ما ورله راورکړو. دلته به راسئ سکرول لینیر ده، سکرول لینیر ویو دا به راواخلئ میسټو پرې. نو زه دې کې ټکسټ ویو ویږم ځکه چې موږ غواړو ټکسټ ویو پکې راولو. نو زه به دې سایز یې څو راغټوم شل یا هم 13% بولډ کړئ نارمل صحیح رنګ به یې سپین کړم. لومړی به راسئ دلته تاسو یو مورلات بل جوړ کړئ لوګلو ته ورته لیکو چې سکرول واجب ته لیکم. دلته به تاسو راسئ لومړی به دا ویو جوړ کړئ دا چارج نمبر کوئ زه مطلب دې ته نمبر کومه سکرول آرټ بیا لږ څه اوس یو نمبر ته اړتیا ده دلته به لیکمه سپیډ یا هم نمبر اوس مطلب دې ته به آی ډي ورکړو نمبر نوم سره به یې ورکړو. دا چې کله ټول راباسو دلته دلته ما سره یو کوډ دغه زه په ډسکریپشن کې ضرور درته اچوم دغه نو دا کوډ دغه زه په ډسکریپشن کې درته اچوم. نمبر جوړ کړی دغه نمبر او دا سکرول ویو ورکړی. نو سکرول ته هلته ویو کوم چا نمبر کړی هغه دلې ورته ولیکئ او نمبر ته چا نمبر کړی هغه دلته ورته ولیکئ. هغه څه وروسته بل دغه ده دا هم اړتیا ده دا زه په هغه کې درته اچوم تاسو یې دغه مه کوئ ډسکریپشن کې هلته بل ویو ته اړتیا ده دې ته زه نه ورکوم ویو تاسو ویو ورکړئ. نو دغه څخه وروسته به راسئ ته یو بل کوډ ده دغه ویو چې دلته ورته ولیکلو دا ویو ته مو چې کوم نمبر کړو هغه به دلې هم ورکړئ. ویو ته مې 4 نمبر کړی دغه ځای ته
نو کار نشته رابسو د دغه بټن ته به راسو مړای د سټارټ بټن ته چې لیکنه څنګه کی سټارټ دلته به تاسو راسئ دلته سره دوه کوډ دي دغه او دغه ده بل هم ده او یو ټایمر ته هم اړتیا ده ټایمر کمپوننټ نو دا به د لیک کې دی ټایمر خواب به ورسې دلته ټایمر دا بلاک دلته 50 په دغه ځای کې 0 بیا دلته 2 نمبر وته بیا د یو نمبر جوړ کړئ نمبر زه د آی ډي ورکوم او یو هم بدل دی سپیډ نو په دې هغه سره ما نمبرونه جوړ کړل زه دا رااخلم ته به نمبر لره انتخاب کړئ او بیا له هغه څخه وروسته دلته راسئ دغه راواخلئ دا ټایمر انتخاب کړئ دلته راسئ دا د جمع بلاک دلته کې دا بیا دلته راسئ لومړی کې نمبر دویم کې سپیډ دلته به سکرول ولرئ انتخاب کړئ سکرول لینیر دغلته او دا نمبر کاپي کېدلی هم کېږي نو کار نه لري چې څخه وځو راسو سټاپ یعنې درېدو دغه ته نو سټاپ خو انشاءالله نور دومره کار نشته یوازې به دغه بلاک راواخلئ بل به کېدی بس دغه کوډ کوم چې موږ دلته وکارولو دغه بعد دا مه کاروئ سټاپ مرکب دغه هغه ده دا د کنسل ټایمر ده نو کار نه سره دلته ریسیټ برخې ته به راسئ دلته به یو نمبر راواخلئ دا نمبر بلاک دا نمبر ولرئ انتخاب کړئ نمبر په نوم سره چې نمبر جوړ کړئ 0 پکې ولیکئ او بیا راسئ دلته دغه بلاک راواخلئ دلته راسئ لومړی خو د سکرول دلته به انتخاب کړئ او دلته به بیا دغه راواخلئ ګورئ دا د کنسل دغه چې ده دغه ده دا دلې مطلب کېږي دا چې کله دلې کېږو بل برخې ته به راسئ دغه د نمبر بلاک به دلې کېږي نور نو کار نه دی له دې څخه به موضوع رابسئ دغه د جمع بلاک ته دلته چې کله راغلی دغه بلاک به راواخلئ او دلته به سپیډ ولرئ انتخاب بیا نو ویو برخې ته ټکسټ ویو پرېښود برخې ته دغه بلاک او دلته به هغه ټکسټ ویو ولرئ انتخاب کړئ چې په کوم نقطه غواړئ چې لینیره یا د هغه ښکاره شي د هغه ټکسټ ویو نمبر فیصدي پکې معلومې شي راځو دلته به لومړنی لینیر ولرئ انتخاب او رابسئ ریبل برخې ته دغه د سپیډ بلاک راواخلئ په دې پکې بیا نو دغه د منفي بلاک ده دلته 15 ټول برخې ته دا دغه بلاک او دا د کوالسیا مطلب د مساوي بلاک بیا نمبر برخې ته نمبر دلته به سپیډ ولره انتخاب کړئ او دغه سپیډ دلې کېږدئ په دې کې یو ورته ولیکئ بیا نو دا یو بل هم اوپریټور برخې ته راسئ دلته به تاسو د مساوي بلاک راواخلئ او زه ورته وایم چې له یو پورې دې مساوي کړي نو د هغو څخه وروسته به راسئ یو برخې ته
ټکسټ ویو دلته به نمبر 1 ټکسټ ویو لري انتخاب کړئ دغه پوسټرینګ کاپي او نور دلته هم کار نشته کار وشلو انشاءالله ټول ته نو دا به داسې کړو نو یو کار پاتې د اون کریټ برخې ته به راسئ دلته به دا نمبر راواخلئ سپیډ به ورلره انتخاب کړئ دلته یې ورته ولیکئ چې تر یوه پورې دې څنګه چې سپیډ ده او بیا به راسئ یو برخې ته دغه ټکسټ ویو دلته به دغه ده دلته به تاسو دغه دوهم ټکسټ ویو لره انتخاب کړئ ځکه چې موږ په دې کې لیکنه نه ده لیکلې د قرآن مجید دلته زه راځم یو دانه صورت را اخلم دا صورت یو وړوکی صورت به راوالم ډېر غټ نه ده نو راځم دا صورت یاسین را اخلم نو یو مور بلاک پاته سو دغه ویریبل برخې ته راځم سکرول راوللی کې نور نو کار خلاص و راځو کاریال رانوم تر پورې ویډیو دروم تاسو ګورئ موږ روز دغه شی چې زه ګوته په کش کوم نو دغه صورت یاسین ځي خو که چیرې زه په دا سټارټ باندې کلیک ورته وکړم دغه اوس د سټارټ بټن ده دا هم د سټاپ درېدو او دا هم د ریسیټ انسر کولو دا هم فیصدي زیاتولو او دا هم منفي کولو زه په سټارټ کلیک کوم تاسو اوس ورته ګورئ فیصدي فی الحال یو ده اوس دوه شوله نو چې دغه بټن وهو یا سټاپ ته روم دغه نو په دې سره سپیډي هغه کېږي کمیږي او دغه سره هم زیاتېږي او دغه سره له سره کېږي په دغه باندې درېږي او په دغه بیا سټارټ کېږي نو زه بیا سټارټ وهم او بس دغه د جامې دغه وهم تاسو ګورئ څومره زیاتوم هغومره دی تېزېږي تاسو ورته وګورئ سکرول له لینیره داسې پسې هغه کېږي غښتونکی کېږي نو که چېرې اوس بېرته سټاپ ودرېده په دې مې چې کله کلیک ورته وکړو تاسو اوس ورته ګورئ د سر ته راولم په ریسیټ باندې به کلیک ورته وکړئ ځکه چې دغسې سټارټ اوس ګورئ زه سټارټ کوم نو دغه داسې تېزي اوس بېرته مطلب سټاپ ودرېده خو که چیرې زه اوس دا سر ته دغسې راولم بیا سټارټ وهم نو له کښته ځای نه شروع کېږي تاسو ګورئ وینئ هغه ځای نه شروع کېږي نو بیا سټاپ او ریسیټ به خامخا وهئ دغه د فیصدیانو دغه د فیصدي ورکموی نو ښه خو دا ده چې کمو فیصدیانو کې بوځئ چې تر څو تاسو خط ووایئ مطلب لکه 2% 3 یا همداسې نور نو دغه سټاپ درېدو ده چې دروي نو خیر دغه بیا ستاسو خوښه ده هر څو فیصدي کې ولرئ نو دغه د سکرول لینیر یو خوندوره طریقه وه نو کوډونه په ډسکریپشن کې درته اچوم تر نورو ویډیوګانو پورې ښه وخت ولرئ د خدای په امان او چینل ضرور درسره سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ تر څو زموږ نور ویډیوګانې چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نورې ویډیوګانې د ټول د مخ تاسو در ورسېږي او چینل سبسکرایب کړئ انشاءالله موږ به ښې ویډیوګانې نورې هم درته پورته کړو تر څو تاسو همه فایده ورنه واخلئ نو ښه وخت ولرئ د خدای په امان